بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو په ځانګړو حالاتو باندې پیل کړی و، یا که په ساده شکل یا په ساده ټکو یې ووایو، هغه دا دی چې په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو مختلف او ځانګړي حالات نظر د ګلوکوز مرکب ته یا د ګلوکوز مونوساکراید ته پر هغې مو پیل کړی و، او یا هم که چیرې لا ساده کو د کاربوهایدریټونو، البته په دغه بحث کې ډیری وخت مونوساکرایډونه مطالعه کیږي، د هغوی په ایزومیري باندې مو پیل کړی و، او همدارنګه موږ او تاسو په تیره درسي ویډیو کې اسیمیټریک کاربن وپېژانده، او بیا مو وویل د همدغې اسیمیټریک کاربن د موجودیت له امله مختلف مرکبات مختلف ایزومیریګانې رامنځته کوي. دا چې کومه یوه ایزومیري څرنګه ځانګړنې لري، په هر موضوع باندې موږ او تاسې هلته تم کیږو، په هغې باندې غږیږو چې یو تعداد مثلا ډي کاربوهایدریټونه، ال کاربوهایدریټونه، دا ایزومیري مو په تیره درسي ویډیو کې وپېژندله. په نننۍ درسي ویډیو کې موږ او تاسې کاربوهایدریټونو ایزومیریګانو وپېژنو. البته دا هماغه ایزومیریګانې دي چې دوی د انانشیومورفز په نامه باندې یادېږي، یا هم دا هماغه ایزومیریګانې دي چې ټول کاربوهایدریټ جوړښت او د هغوی د اټومونو تعداد یو له بله سره برابر وي، یو له بله سره مساوي وي، یو له بله سره عیني اټومونه لري په عین تعداد سره. دلته فرق د ایزومیري په دې کې دی چې دوی ته فعاله نوري کاربوهایدریټونه وایي، یا د نور له پلوه دا فعاله کاربوهایدریټونه دي. مخکې له دې چې په دغه ایزومیري باندې وغږیږو، راځئ اول یو څه وپېژنو چې هغه موږ او تاسې د پولارایزډ نور په نامه باندې یا د پولارایز شوي نور په نامه باندې پیژنو. موضوع اوس لا ساده کیږي. ګورئ، که چیرې موږ او تاسې یو چراغ ولرو، که چیرې موږ او تاسې یو څراغ ولرو او دغه څراغ موږ او تاسې روښانه کوو، دا پر ټولو لورو باندې وړانګې خپروي. مثلا زموږ او تاسې د کوټې چراغ دی، کله چې موږ دا له برق سره نښلوو او هغه روښانه کوو، وینو چې پر هر لوري د هغوی وړانګې خپریږي، او د دغه وړانګو د دغه امواجو د خپرېدو له امله زموږ او تاسې اتاق یا کوټه هغه رڼا کیږي. داسې وسایل شتون لري چې هغه کولی شي دغه د وړانګو په هر لوري خپرېدو مخنیوی کوي، او یوازې دغه امواج یا دغه وړانګې چې پر ټولو لورو باندې خپرې شوي، پر هر لوري خپرې شوي، د دغه وړانګو مسیر یوې لوري ته را ګرځوي. مثلا که چیرې موږ او تاسې په ساده اصطلاح سره دغه انځور ته متوجه شو، پاملرنه ورته وکړو، وینو یو څراغ دی، روښانه دی، او د دې وړانګې پر ټولو لورو هغه خپرې شوي دي. وروسته دې ته یو څه چې په نامه د پولارایزر په نامه باندې یادېږي، یوه وسیله ده، د هغې دنده دا ده او د هغې ځانګړنه دا ده چې د دغه ټولو پر ټولو لورو چې کله وړانګې خپرې شوي وي، د دغې وړانګو ګورو دلته مثلا ښي لور ته، چپ لور ته، پورته، لاندې، ټولو لور ته د دوی وړانګې خپرې دي. دغه پولارایزر د دې دنده او د دې ځانګړنه دا ده چې د دغه ټولو وړانګو مسیر یوه لوري ته راګرځوي. کله چې د هغوی مسیر یوې لوري ته راوګرځېږي، دغه حالت یا دغه نور ته چې پر یوه لوري باندې د هغوی وړانګې خپریږي یا د هغوی وړانګې ګرځېږي، دغه ته موږ پولارایز نور وایو، یا هغه نور چې هغه پولارایز شوی دی. چې موضوع راڅخه سخته نسی، که چیرې موږ او تاسې لیزر په نظر کې ونیسو، وینو چې هغه فقط هماغه یوه نقطه رڼا کوي او روښانه کوي. ولی که چیرې موږ او تاسې چراغ ته متوجه کېږو، هغه ټول کور یا ټوله کوټه او یا ټوله ساحه هغه روښانه کوي. لامل دا دی چې په چراغ کې د هغې د وړانګې پر ټولو لورو خپریږي، ولی لیزر یوازې د وړانګې پر یوه لور باندې پریوزي یا پر یو لور باندې ځي، او همدا لامل دی چې یوازې یوه ځانګړې نقطه چې پر هغې لورې باندې د
چراغ وړانګې خپریږي یوازې هماغه نقطه روښانه کوي. دغه نور چې د امواجو مسیر یې د وړانګو مسیر یې یوه لوري ته ټاکل سوی دی، دغه نور ته موږ پولرایز شوی نور وایو. د ځینې داسې کاربوهایدریټونه دي چې هغوی کله چې موږ تر هغوی په سمپل باندې دغه پولرایز شوی نور ورتیرو، دغه نور ته غبرګون ورکوي. البته غبرګون نه، دغه نور یو لوري ته ګرځوي، یا یې ښي لوري ته ګرځوي یا یې چپ لوري ته ګرځوي. موږ کولی شو دغه څه په تصویر کې ډېر ښه وپېژنو. ګورئ که چیرې مثلا یو څراغ دی، دغه څراغ د یو پولرایزر څخه تیریږي، د وړانګو چې مخکې په لومړي قدم کې هغه ټول لوري ته وي، اوس یوه لوري ته متوجه کیږي یا یوه لوري ته ټاکل کیږي. دغه لوري موږ او تاسې د امواجو وینو چې پر دغه شکل باندې دی، مستقیم. سمه ده. اوس که چیرې همدغه پولرایز شوی نور موږ د کاربوهایدریټونو د یوه محلول څخه تیر کو، مثلا دا د ګلوکوز یو محلول دی، په دغه ګیلاس کې موږ فکر کوو یا په نظر کې نیسو چې دلته د ګلوکوز محلول پروت دی. کله چې دغه پولرایز شوی نور له دغه محلول څخه تیریږي، ګورو چې د وړانګو هغه د امواجو مسیر او د هغې لوری توپیر کوي. ګورو په دغه زاویه باندې پریوځي. متوجه؟ مخکې له دې چې پولرایز شوی نور په د ګلوکوز په نمونې باندې یا د هغې په محلول باندې پریوځي، د هغې د امواجو مسیر په دغه لوري دی، مستقیم خط پر لوري دی. ولې وروسته تر هغې چې د ګلوکوز د محلول پر نمونې باندې پریوځي او له دغه ګیلاس څخه یا له دغه ښیښهیي وسیلې څخه چې د ګلوکوز محلول په ځان کې لري، له دې څخه چې کله بیرون ته وځي د امواجو مسیر یې توپیر کوي. متوجه یاستئ؟ دلته تقریبا مایله کیږي، دلته مستقیم دی، دلته ځان ته یو څه مایلتوب ورکوي. نو هدف له دغه خبرې یا هدف له دغه انظور څخه دا دی چې یو تعداد کاربوهایدریټونه دي چې پولرایز شوي نور ته ښي لوري ته تغییر ورکوي. یعنی که چیرې موږ مستقیما پر هغې باندې پولرایز شوی نور ور مخامخ کو، هغې ته تغییر ورکوي، مسیر ته تغییر ورکوي. مثلا دلته ښي لوري ته تغییر ورکړی. ځینې داسې کاربوهایدریټونه دي چې که چیرې موږ د هغې پر محلول باندې پولرایز شوی نور ورته مخامخ کو، له هغې څخه یې تیر کو، دغه تغییر د مسیر ورکوي. ولې دغه تغییر د مسیر یې چپ لوري ته وي. مثلا دا ښي لوري ته دی، هغه دی بل لوري ته وي، چپ لوري ته وي پر د بڼه باندې. پر دغه اساس کاربوهایدریټونه ایزومیریګانې لري. یو تعداد هغه دي چې هغوی پولرایز شوي نور ته ښي لوري ته تغییر ورکوي. یو تعداد هغه دي چې هغوی پولرایز شوي نور چې کله پر هغې باندې لویږي او هغې سره مخامخ کیږي، هغه چپ لوري ته د هغې امواجو مسیر ته تغییر ورکوي. پر دغه اساس ایزومیري هغه کاربوهایدریټونه چې هغه ښي لوري ته، ښي لوري دا دی چې دلته موږ وینو دغه تغییر د زاویې. ګوره اول مستقیم خط په دغه شکل باندې، دلته هم مثلا که دا مستقیم خط په نظر کې ونیسو، موږ وینو چې ښي لوري ته یا د ساعت د عقربې په لوري باندې، یعنی پر هماغه لوري باندې چې د ساعت عقربه څرخیږي، دغه نور زاویه هم څرخېدلې ده. دې ته موږ مثبت تغییر وایو یا مثبت لوري ته د هغې تاویدنه، چون زاویه یې مثبته ده. ولې یو تعداد کاربوهایدریټونه دي چې هغه دغه د مایلتوب هغه زاویه چې رامنځته کیږي یا د تاویدنې هغه زاویه چې رامنځته کیږي، هغه پر دغه شکل باندې، په دې شکل. دغه حالت کې بیا دغه زاویه منفي ده، ځکه د ساعت د عقربې خلاف ده. البته دا د بیوشیمي په کاربوهایدریټونو کې موږ داسې وایو. نو هغه کاربوهایدریټونه چې پولرایز شوي نور ته، یعنی د هغه کاربوهایدریټونو محلول که چیرته جوړ شي او له هغې څخه پولرایز شوی نور تیر شي او هغې ته ښي لوري ته د امواجو مسیر د ښي لوري ته تغییر ورکوي، دغه کاربوهایدریټونه موږ د ډیکسټرا روټیټوري کاربوهایدریټونو په نامه باندې یادوو. دغه ایزومیري
چې مثلا د ډي په نامه هم ښودل کیږي او د مثبت علامې په واسطه باندې هم ښودل کیږي. دغه ډیکسټرا روټیټر دي یا مثبت دي او هغه کاربوهایدریټونه چې هغوی د هغوی محلول نه چې کله پولرایز شوی نور تیریږي او هغې ته چپ لوري ته تغییر ورکوي دغه کاربوهایدریټونه موږ د لیوو روټیټوري په نامه باندې یادوو یا د منفي علامې په واسطه باندې موږ دغه کاربوهایدریټونه ښیو یا ال ځکه لیوو روټیټوري چپ نه اخیستل شوی دی ال ورته ویلی کیږي. نو دغه ایزومیرګان د انانشیومورفس په نامه باندې یادیږي یا د انانشیومیرس په نامه باندې یادیږي یا همدارنګه د نوري فعاله ایزومیرګانو په نامه باندې هم یادیږي چې دوی کولی شي نور ته تغییر ورکړي د هغوی مسیر ته تغییر ورکړي. په د مثبت او منفي پر اساس تقریبا 4 سلسلې رامنځته کیږي. یو هغه د ډي مثبت یعنی ډي کاربوهایدریټونه مثبت ډي په دې معنی چې خپله کاربوهایدریټ ډي دی چې موږ په تیره درسي ویډیو کې په هغې باندې بحث کړی دی. کاربوهایدریټ ډي دی مثلا دا ډي ګلوکوز دی ولې نور ته چې تغییر ورکوي ښي لوري ته تغییر ورکوي موږ دې ته وایو ډي مثبت کاربوهایدریټ. ګلوکوز ډي دی ولې محلول یې فعالیت دا دی چې پولرایز شوي نور ته ښي لوري ته تغییر ورکوي. یو تعداد کاربوهایدریټونه دي مثلا همدغه ډي ګلوکوز د دوی بله ایزومیري هغه کولی شي د همدغې ډي ګلوکوز چې نور ته چپ لوري ته تغییر ورکوي د هغوی د امواجو مسیر ته چپ لوري ته تغییر ورکوي موږ همدغې ته وایو ډي منفي یعنی ډي ګلوکوز منفي په دې معنی چې لیوو روټیټري دی. موږ او تاسو په تیره درسي ویډیو کې ال کاربوهایدریټونه وپېژندل ال کې هم مثبت او منفي دي مثلا ال ګلوکوز مثلا یا ال ګلاکټوز که چیرې د محلول جوړیږي یو تعداد ال کاربوهایدریټونه هغه ښي لوري ته نور ته تغییر ورکوي موږ هغې ته ال مثبت وایو. یو تعداد هغوی د پولرایز شوي نور ته چپ لوري ته تغییر ورکوي موږ دغه کاربوهایدریټونو ته ال منفي کاربوهایدریټونه وایو. په دې راتلونکي سلایډ کې انشاءالله لا ښه پیژنو. دلته بیا هم هماغه موضوع ده ولې یو څه بیا تشریح کیږي. مثلا پولرایز شوی نور دی چې په دغه شکل باندې هغوی د امواجو سلسله د هغوی امواج په دغه مسیر باندې خپریږي ولې کله چې له نمونې څخه تیریږي د یو کاربوهایدریټ محلول دی کله چې له دې څخه تیریږي دلته د هغوی د امواجو مسیر تغییر مومي. متوجه یاستئ؟ وینو دلته داسې دی په دغه بڼه باندې دی دلته بیخي په مستقیمه بڼه باندې دی دلته نمونه د کاربوهایدریټ موجوده ده. یو تعداد بیا موږ کولی شو دا له یو بل پولرایز شوي یا پولرایزر څخه تیر کو تر څو موږ هغه زاویه معلومه کړو په لومړي قدم کې دغه حالت کې دا امواج په مستقیم شکل باندې دي مستقیم خط په بڼه باندې دي ولې دغه امواج بیا تمایل پیدا کوي مایل کیږي او په دغه بڼه باندې یا په دغه اندازه باندې دي دلته یوه زاویه رامنځته کیږي په داسې شکل چون دغه زاویه ګوره دغه تیر سره ښودل شوې ده چون دغه زاویه د ساعت د عقربې سره په یوه بڼه باندې څرخیږي موږ دغه ته مثبت وایو او هغه کاربوهایدریټ چې په داسې شکل باندې زاویه رامنځته کوي موږ هغې ته مثبت کاربوهایدریټ یا ډیکسټرا روټیټري ایزومیر د کاربوهایدریټ وایم. یو تعداد کاربوهایدریټونه دي چې هغه بیا دې لوري باندې برعکس دغه تیر په دغه لوري باندې دغه حالت کې داسې په دغه شکل باندې زاویه رامنځته کوي یا تغییر د موج د سلسلې رامنځته کوي. دغه تعداد کاربوهایدریټونه موږ د لیوو روټیټري یا د منفي په نامه باندې یا د ال په نامه ډي ډیکسټرا روټیټري ال لیوو روټیټري. یو څه ته باید متوجه اوسېږو هغه دا دی چې موږ تاسې په تېرو درسي ویډیو کې په ډي او ال کاربوهایدریټونو باندې وغږېدلو هغه ډي او ال د کیمیاوي جوړښت او د کاربوکسیل ګروپ په اساس دی. هلته مو ویل که چیرې هغه کاربن د کاربوهایدریټ چې د وروستي کاربن سره یو ځای دی د هغې سره وصل دی که چیرې د دغه کاربن د هایدروکسیل ګروپ چپ یا کیڼ لوري ته وي موږ دغه ته ال کاربوهایدریټ وایو که چیرې ښي لوري ته وي موږ ورته
ډي کاربوهایدریت وایو. درسته ده. بیا په همدغه ډي یا ال، دا البته ال دا ډي دی، په همدغه ډي او ال کاربوهایدریتونو کې موږ مثبت او منفي لرو. مثلا همدغه ډي کاربوهایدریت دی، درسته ده. که چیرې د دې محلول جوړیږي، یو تعداد د دې ایزومری دي چې هغه پولرایز شوي نور ته ښي لوري ته تغییر ورکوي، د هغې د امواجو هغه مسیر ته. بیا موږ دغه ډي کاربوهایدریت مثبت ورسره علامه کېږدو. یو تعداد د همدغه ډي ګلوکوز بله ایزومری ده چې هغه د پولرایز شوي نور مسیر ته چپ یا کیڼ لوري ته تغییر ورکوي. مثلا دلته که دا سمپل وي چپ یا کیڼ لوري ته تغییر ورکوي. موږ همدغه ډي منفي ورته وایو. ډي دی کاربوهایدریت، ډي دی دغه جوړښت په اساس باندې. ولې دا چې نور ته چپ یا کیڼ لوري ته تغییر ورکړی دی، موږ دغه ته ډي منفي کاربوهایدریت وایو. یا مثلا ال کاربوهایدریت دی، چون دغه ال کاربوهایدریت دی د کیمیاوي جوړښت پر بنسټ. ولی همدغه ال کاربوهایدریت چې دلته کېږدو یو تعداد دي چې هغه ښي لوري ته تغییر ورکوي، ښي لوري د هغې مسیر تغییروي. دغه ته بیا موږ ال مثبت وایو. ال ورته نه شو ویلی، ښه، ال مثبت. ال په دې معنی چې دغه جوړښت پر بنسټ دی، مثبت په دې معنی چې ښي لوري ته تغییر ورکړی دی. یو تعداد په همدغه ال کاربوهایدریتونو کې شتون لري، هغې ته موږ شتون لري چې کیڼ لوري ته نور ته تغییر ورکوي، د هغې مسیر ته موږ هغې ته بیا ال منفي کاربوهایدریتونه وایو. په دغه بنسټ باندې موږ او تاسې د مثبت او منفي یا ډیکسټرا روټیټري یا لیور روټیټري کاربوهایدریتونه هم له ځانه سره لرو، یا په بیوشیمي کې البته هغه لرو. یوه بله اصطلاح چې هغه د ریسمیک په نامه باندې یادیږي. ځینې وخت کې د کاربوهایدریتونو داسې یو محلول وي چې هلته د مثبت او د منفي کاربوهایدریتونو، یعنی هغه چې مثبت لوري ته یا ښي لوري ته پولرایز شوي نور ته تغییر ورکوي، یا هغه چې منفي دي یعنی چپ یا کیڼ لوري ته د پولرایز شوي نور مسیر تغییروي، د دواړو تعداد معادل وي، د دواړو تعداد مساوي وي. په دغه حالت کې نور که په هغې باندې لویږي پولرایز شوي نور البته نه ښي لوري ته ګرځېږي نه چپ لوري ته ګرځېږي، ځکه د دواړو یو تعداد 50% دي، 50% چپ لوري ته ګرځوي، 50% یې ښي لوري ته ګرځوي. دغه دواړه بیرته یو له بله سره خنثی کېږي. کله چې خنثی کېږي نو نور یوه لوري ته هم نه ګرځېږي. دغه محلول ته یا دغه حالت ته موږ ریسمیک وایو چې دا نو اپټیکل اکټیویټي ده، یعنی نور ته هیڅ تغییر نشي ورکولی، یعنی د نوري لحاظه دغه کاربوهایدریتونه په هیڅ حالت کې فعاله نه دي، ځکه یوه لوري ته هم تغییر ورنه کوي. سمه ده. یو څه بله اصطلاح مثلا که چیرې موږ دلته وګورو، یو انانشیمیر دی چې 20 درجې زاویه نور تغییروي، بل دی چې هغه هم 20 درجې ولې منفي لوري ته یا چپ لوري ته تغییروي، دا هم مثبت لوري ته تغییروي، دا هم منفي لوري ته. دواړه یو له بله سره خنثی کېږي او نور بیرته په هماغه مستقیم حالت کې چې په لومړي حالت کې دی ازادیږي یا خپریږي. نو له همدغه عمله موږ دغه محلول ته بیا ریسمیک محلول وایو. ریزولوشن یو بله اصطلاح ده او دا هغه اصطلاح ده که چیرې موږ وغواړو مثبت او منفي کاربوهایدریتونه په یوه محلول کې یا په یوه نمونه کې یو له بله څخه جلا کړو، دغه ته ریزولوشن وایي. یعنی یوه محلول دی، یوه نمونه ده چې په هغې کې هم ډیکسټرا روټیټري، هم لیور روټیټري، یا هم مثبت کاربوهایدریتونه هم منفي کاربوهایدریتونه هلته شتون لري. که چیرې وغواړو دغه دواړه ایزومیریګانې یو له بله څخه جلا کړو، دغه پروسې ته موږ او تاسې ریزولوشن وایو. یو څه چې باید په یاد ولرو هغه دا دی چې ریسمیک هغه حالت نه دی ګوره چې هلته هیڅ اپټیکل فعال یا نوري فعال کاربوهایدریت شتون ونه لري. هغه حالت دی چې فعال نوري کاربوهایدریتونه شتون لري، ولی مثبت او منفي دواړه په عین یا په تعادل کې قرار لري، 50-50% دي. ولی که چیرې داسې وي چې 80% مثبت کاربوهایدریتونه وي یا ډیکسټرا روټیټر وي او 10%
منفي کاربوهایدریټونه وي یا لیور روټیټر وي په دغه حالت کې موږ دغه محلول یا دغه محلول د کاربوهایدریټونو د مثبت په نامه ځکه یادو چې 50% مثبت او منفي نه دي او یا فیصد مثلا مثبت دي 10% منفي دي د مثبت 10% د منفي 10% خنثی کوي هغه پاتې مثبت 40% هغه نور خلوري ته ګرځوي نو له همدغه عمله موږ ورته مثبت وایو یا یو داسې د کاربوهایدریټونو نمونه ده چې هلته مثلا 80% منفي کاربوهایدریټونه دي 40% هغه مثبت دي 40 یو له بل سره خنثی کیږي 60% چې پاتې کیږي هغه چون منفي لوري چپ لوري ته پولارایز شوی نور د هغې مسیر تغییروي نو دغه محلول ته هم موږ منفي یا لیور روټیټري کاربوهایدریټونو محلول یا سمپل وایو البته موضوع یو څه مغلقه ده ښه به دا وي چې یو تکرار بیا پې وکړم دا د یو تعداد کاربوهایدریټونه دي چې هغه پولارایز شوی نور ښي لوري ته ګرځوي د هغوی نمونه دغه کاربوهایدریټونه موږ د ډیکسټرا روټیټر یا د مثبت کاربوهایدریټونو یا د مثبت ایزومري په نامه باندې یادوو یو تعداد کاربوهایدریټونه دي چې هغه کله چې پولارایز شوی نور د هغوی په محلول باندې لویږي له هغې څخه چې بیرون ته وځي چپ لوري ته دغه نور ته یا دغې وړانګې ته تغییر ورکوي دغه کاربوهایدریټونه موږ د لیور روټیټر یا د منفي کاربوهایدریټونو په نامه باندې یادوو بیا هم که چیرې په موضوع کې ستونزه وه کولی شي د کمنټ له لارې پوښتنې وکړئ او یا دا ده چې ویډیو بیرته له سره وګورئ له پاملرنې مو مننه